نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو، خويندو اورونو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن د جمعې مبارکه ورځ ده، د استجابت ورځ ده، د دعا ورځ ده، او د جمعې په ورځ یوه لحظه ده چې په هغې کې دعا قبلیږي. نو مونږ او تاسو هم باید دغه فرصت څخه ګټه واخلو او الله عز وجل ته دعا وکړو چې دغه مصیبت او مشکلات زمونږ او تاسو د سر څخه، د ټول انسانیت د سر څخه لرې کړي، او بیرته الله عز وجل زمونږ او تاسو مساجد هم خلاص کړي او ټول مشکلات زمونږ او تاسو حل کړي. نو نن هم زه تاسو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو مبارک حدیثونه شریکوم. حال دا چې په مسجد کې یوازې زه یم او ما سره یو تعداد ملایکې چې د الله له لورې کېدی شي دلته موجود وي، نور انسانان نشته مسجد کې. الله عز وجل د مشکلات حل کړي. محترمو مسلمانانو، خویندو ورونو، کله کله یو انسان ډیر کم عمل کوي، مګر دغه کم عمل الله عز وجل ته د ډیر زیات اجر او فضیلت سبب ګرځي. یعنی ډیر لږ عمل باندې الله عز وجل انسان ته مغفرت کوي، او د مغفرت چانسونه مونږ او تاسو ته الله او رسول صلی الله علیه وسلم ډیر زیات ښودلی دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته په مبارک حدیث کې فرمای: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، او كما قال عليه السلام. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مسلمانانو ته چې تاسو نیک کار هیڅ کله کم مه ګڼئ، هیڅ نیک کار کم مه ګڼئ، ولو که ډیر کم هم وي. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، که چیرې نور هیڅ نیک کار هم نشي کولی او خپل یو مسلمان ورور سره په پراخه ټنډه مخامخ کېږي، دا کار هم وکړه. یعنی یو مسلمان سره په پراخه ټنډه باندې، په بشاشت باندې، په خوښۍ سره مخامخ کېدل، دا هم انسان ته د مغفرت سبب ګرځي. دا خو یو مفت کار دی، د هر چا په اختیار کې دی، د هر انسان په لاس کې دی چې هر کله یو مسلمان ورور سره، یو خور سره مخامخ کېږي، یو چا سره خبرې کوي، په خوشحالۍ سره، په تبسم سره، په محبت سره، په مینې سره، شفقت سره هغه سره خبره وکړه. دغه تروش تندی نیول، مثلا یو چا سره په یو نامناسبو الفاظو خبرې کول، یو چا ته بد کتل، یو چا ته یو بد رویه کول، دا ټول په اسلام کې منع شوي دي. نو د ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر نیک کار ډیر ثواب لري، 10 چنده اجر الله عز وجل ورکوي. که نور هیڅ عمل هم نشي کولی، حد اقل یو مسلمان سره په پراخه ټنډې باندې مخامخ کېدلی شي. او بل حدیث شریف کې مونږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله کله انسان ته یو ډیر کم عمل د دوزخ د اور څخه د خلاصون سبب ګرځي. دا حتمی نه ده چې خامخا یو انسان د احد د غر عمره نیک اعمال وکړي تر څو د دوزخ څخه خلاص شي. کله کله نیمه دانه خرما ته د دوزخ د اور څخه خلاصوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته فرمایي: اتقوا النار ولو بشق تمرة، تاسو د دوزخ د اور څخه خلاصون عمومي، د دوزخ د اور څخه خلاصون لاسته راوړی پیدا کړئ، ولو که په نیمه خرما سره هم وي. یعنی د الله په لاره کې د خپل وس مطابق انفاق وکړئ. که نور هیڅ هم نشئ کولی، نیمه خرما هم د الله په لاره کې اخلاص سره ورکوي، دغه نیمه دانه خرما هم تا د دوزخ د اور څخه خلاصوي. نو دا که ګورو مسلمانانو ډیر کم عمل دی، مګر ډیر غټ اجر او فضیلت الله عز وجل په دې کې ښودلی دی. همدارنګه په حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د بني آدم هر مفصل کې یو صدقه او زکات لیکل شوی دی. د بني آدم د انسان هر مفصل کې یو صدقه او یو اجر لیکل شوی دی، د زکات اجر لیکل شوی دی. باید د خپل هر مفصل زکات ورکړي.
مفصل خو موږ تاسو پیژنو چې د انسان بدن کې د هډوکي چې یو بل سره مفاصل لري، دلته مفصل دی، دلته مفصل دی، دا ټول مفصلونه دي. او په یو حدیث شریف کې هم دا راغلی دی چې یو انسان په بدن کې 380 مفصلونه دي. نو هر کله چې سهار کېږي دغه 380 مفصله چې زمونږ او تاسو په بدن کې دي، دغه هر یو کې الله عزوجل د صدقې اجر، د زکات اجر مونږ ته نوشته کړی. یعنی که دغه هر یو د خیر کار کې مصرف شي، د زکات اجر الله عزوجل مونږ او تاسو ته راکوي. د مفاصلو زکات به څه رقم وي؟ نو ځکه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فکل تسبیحة صدقه، دا چې تاسو سبحان الله وایي دا خپل یو صدقه ده، دومره اجر لري لکه یو انسان چې زکات ورکوي. وکل تحمیدة صدقه، الحمد لله ویل صدقه ده، صدقه یعنی زکات ده، د زکات اجر لري. وکل تهلیلة صدقه، لا اله الا الله ویل دا صدقه ده. وامر بالمعروف صدقه ونهي عن المنکر صدقه، هر کله چې ته امر بالمعروف کوي، یو انسان نیک لارې ته بلې، د یو بد کار څخه انسان منع کوي، یو نیک لاره ښوونه ورته کوي، دغه ټول صدقه او اجر ده. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بل آسان عمل مونږ او تاسو ته بیانوي. بیا فرمای ويجزئ من كل ذلك ركعتان يركعهما من الضحى او كما قال عليه السلام، مگر کچیر د اشراق په وخت کې، د ساخت په وخت کې یو انسان 2 رکعات المنځ وکړي، نو د دغه 2 رکعات المنځ اجر د دغه ټولو مفاصلو صدقې سره برابر دی. ځکه په 2 رکعات المنځ کې ستا د بدن ټول مفاصل حرکت کوي، ستا سر خوځېږي، ستا ژبه خوځېږي، ستا شونډې خوځېږي، لاسونه خوځېږي، ټول بدن د په دې کې حرکت کوي. نو داسې شو لکه ستا ټول بدن چې زکات ورکوي. 2 رکعات المنځ کول د اشراق په وخت کې، د ساخت په وخت کې، د ضحا په وخت کې د ټول بدن د صدقې حیثیت لري. نو که موږ تاسو مسلمانانو دغه اجرونو ته وګورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته بیانوي، ډېر اسانه دي، مفت دي او د هر انسان په اختیار کې دي. مالدار پورې ارتباط نه لري، غریب پورې ارتباط نه لري، هر انسان که هغه مالدار دی که غریب دی دغه عملونه ترسره کولی شي. یو بل حدیث شریف کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه ته یو ورځ د سهار د مانځه په وخت کې ویلي یا بلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام. ابو هريره سے روایت کوي چې ورځ د سهار مانځه نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه ته وایي چې یا بلال ما خبر کړه، ما ته ووایه چې ستا د مسلمانېدلو نه وروسته هغه بهترین عمل چې ته کوې یا تا کړی دی چې تا ته ډېره امیدواري درکړې وي، هغه کوم عمل دی؟ بلال رضی الله ځکه وایي ما په جنت کې ستا د پښو او د قدمونو آواز اورېدلی. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال ته وایي چې ما په جنت کې ستا د قدمونو آواز واورېده چې ته په جنت کې وې، ته په جنت کې ګرځېدلې، ستا د قدمونو آواز ما واورېده. هغه کوم عمل دی چې ته ترسره کوې چې تا ته الله عزوجل جنت درکړی د هغې په سبب باندې؟ بلال رضی الله عنه ورته فرمایي چې ما عملت عملا ارجى عندي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما داسې کوم بل عمل نه دی کړی مګر زما عمل دا دی چې هر کله زه اودس کوم، که هغه شپه وي او که ورځ وي، هر کله چې زه اودس کوم، چارندام کوم، وضو کوم، نو د اوداسه نه وروسته چې الله عزوجل ما ته څومره توفیق راکړی وي نفل لمونځ کوم. یعنی هر کله که د ورځې مې اودس وکړه ورپسې لمونځ کوم، که د شپې مې اودس وکړه ورپسې لمونځ کوم، نفل کوم، که 2 رکعاته نفل وي، که 4 رکعاته وي، که 6 رکعاته وي، که 8 رکعاته وي. ځکه بلال رضی الله عنه تعداد نه ذکر کوي، وایي ما هغه اندازه چې الله ما ته توان راکړی وي لمونځ کوم. نو دا هم مسلمانانو د اجر یو بهترینه ذریعه ده چې انسان هر کله اودس وکړي، د اوداسه څخه وروسته فورا 2 رکعاته لمونځ وکړي نفل. نو دا هم د مستحب اعمالو څخه دی. مګر بلال رضی الله عنه جنت ته د ورتګ سبب دا یادوي چې زه هر کله اودس وکړم د اوداسه نه وروسته 2 رکعاته لمونځ کوم، یا د دې نه زیات چې الله عزوجل ماته وسره کړی وي. نو دغه هم یو ډیر آسان عمل دی چې زمونږ او تاسو د هر یو په اختیار کې دی. د اوداسه نه وروسته 2 رکعاته لمونځ کول حد اقل دا هم د مستحباتو څخه دی او ډیر د ماغه مرتفعاتو څخه دی. بل حدیث شریف کې هم چې علی رضی الله عنه روایت کوي وایي چې حدثني ابو بکر وصدق ابو بکر، ما ته ابو بکر صدیق رضی الله عنه خبر را کړی، ما ته بیان کړی او ابو بکر صدیق رښتینی دی. یعنی علی رضی الله عنه فرمایي چې ما ته ابو بکر صدیق بیان کړی، وینا یې راته کړې ده او ابو بکر صدیق رښتینی دی، دروغ نه وایي، ځکه الله او رسول ورته رښتینی وایي.
نو ابو بکر صدیق روایت کوي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی دي چې فرمایلی ما من رجل یذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر، هیڅ انسان به داسې نه وي چې یو ګناه ترې نه شوی وي. یعنی هر انسان چې یو ګناه وکړي او د ګناه نه وروسته دی پاسېږي اودس وکړي. انسان نه خطا وشو، اشتباه وشو، موږ او تاسو انسانان یو ګناه راڅخه کېږي. انسان څخه ګناه وشو، دی بیرته متوجه شو خپل اشتباه ته چې ما خو د الله نافرماني وکړه، د رسول نافرماني مې وکړه. دی خپل ګناه ته متوجه کېږي، پاسېږي، اودس کوي، او بیا د اوداسه نه وروسته یصلي، الله ته لمونځ کوي. 2 رکعاته لمونځ، 4 رکعاته لمونځ، هر څومره چې ورته میسر وي دی لمونځ کوي. او د منځه نه وروسته ثم یستغفر الله، د الله څخه د خپل ګناه مغفرت غواړي. الا غفر الله له، مگر دا ده چې الله عز وجل به دغه انسان ته مغفرت کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه آیت تلاوت کوي والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا الى اخر الايه. هغه مؤمنان، هغه کسان چې کله د دوی څخه ګناه تر سره کیږي، دوی ته الله یاد شي چې ما د الله نافرمانی وکړه، نه باید ما د نافرمانی کړې وای. نو دوی چې کله الله عز وجل ورته یاد شي، نو دوی بیا د الله یاد کوي، ذکر الله، د الله ذکر کوي. او لمونځ بهترین ذکر دی د الله. او بیا د لمانځه نه وروسته دوی د الله څخه مغفرت غواړي، او دوی په دې باندې ایمان لري چې ما ته د الله نه سوا بل څوک مغفرت نه کوي، نو الله عز وجل دوی ته مغفرت کوي. نو د دې حدیث خلاصه دا ده چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه مونږ او تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي چې هر کله د انسان څخه یو ګناه وشي، نو د ګناه څخه وروسته پښیمانتیا اختیار کړي، دا په دې باندې د پوه شي چې ما نه اشتباه او سهو شوی، بیا د اودس وکړي 2 رکعاته یا زیات 4 رکعاته 6 رکعاته هر څومره چې ورته امکان لري لمونځ دې وکړي، او د مانځه نه وروسته د الله څخه د خپل ګناه مغفرت وغواړي. الله عز وجل به دغه خامخا مغفرت کوي. مونږ او تاسو مسلمانانو هر یو ګناهګار یو، نو دغه یو طریقه د ګناه او د توبې کولو مونږ او تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانوي چې دا هم ډیر آسان عمل دی. همدارنګه بل حدیث شریف کې د بلال رضی الله عنه په اړه باندې بریده رضی الله عنه روایت کوي چې یو ورځ سهار رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پاسې د مسجد ته راغی، بلال رضی الله عنه خپل خواته راوغوښته. هغه څخه پوښتنه وکړه چې یا بلال بما سبقتني الى الجنه، ای بلال ته په کوم عمل باندې زمانه جنت ته مخکې داخل شوی؟ هغه کوم عمل دی چې ته تر سره کوي چې د هغې په سبب ته زمانه هم جنت ته مخکې تللی؟ ځکه زه چې هر وار جنت ته ننوځم، رسول الله فرمایي هر ځل چې زه جنت ته ننوځم سمعت خشخشتک امامي، ستا د پښو اوازونه زه د خپل مخې نه اورم. یعنی تا خپل مخې ته ګورم، په دې معنی چې ته مانه مخکې جنت ته داخل شوی. هغه کوم عمل دی چې ته تر سره کوي چې ته زمانه مخکې جنت ته داخل شوی؟ بلال رضی الله عنه ورته فرمایي چې یا رسول الله ما اذنت قط الا صليت ركعتين. یا رسول الله هیڅ کله داسې نه دی شوي چې ما اذان کړی وي او 2 رکعته لمونځ مې نه وي کړی. یعنی هر کله چې زه اذان کوم، د اذان څخه وروسته 2 رکعته لمونځ کوم. نو بیا فرمای وما اصابني حدث قط الا توضأت عنده، هیڅ کله زه بې اودسه شوی نه یم مګر د هغې نه وروسته مې فورا اودس کړی، همیشه په اوداسه ګرځېدلی یم. هر کله مې چې اذان کړی، د اذان نه وروسته مې 2 رکعته لمونځ کړی، او هر کله چې بې اودسه شوی یم فورا مې د هغې څخه وروسته اودس کړی دی، همیشه په طهارت کې پاتې شوی یم. او ځان سره مې دغه عهد کړی او په ځان مې دا منلی و چې هر کله زه اودس وکړم نو الله ته به 2 رکعته لمونځ کوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې بهما، په همدغه کارونو سره ته مانه مخکې شوی جنت کې ننوتلو کې. نو که دغه اعمالو ته هم وګورو چې بلال رضی الله عنه رسول الله ورته فرمایي چې زه جنت ته ننوځم، ستا د پښو قدمونو اوازونه هلته اورم، ستا د پښو خشخاش هلته اورم. او بلال رضی الله عنه ورته دلیل هم دا وایي چې زه هر کله اذان کوم، د اذان څخه وروسته 2 رکعته لمونځ کوم. هر کله چې بې اودسه شم فورا اودس کوم، او هر کله مې چې اودس وکړه 2 رکعته لمونځ کوم. ډېر آسان عملونه دی مسلمانانو، هر یو مونږ او تاسو ته همدغه زمینه برابره ده. او خصوصا چې دغه ورځو کې مونږ او تاسو ټول په کورونو کې یو، کور کې تشناب هم شته، اودس هم شته، هر امکان او وسیله مونږ او تاسو ته برابره ده. هر کله چې انسان بې اودسه شي فورا د بیرته اودس وکړي او 2 رکعته لمونځ وکړي. او 2 رکعته لمونځ چې وکړو د هغې نه وروسته الله تعالی څخه د مغفرت دعا وغواړو،
او الله عز وجل څخه د حالاتو د ښه کولو دعا وکړو چې دغه مشکلات د ټول انسانیت د سر څخه زموږ او تاسو د سر څخه لرې کړي او الله عز وجل د ټولو مریضانو ته شفا ورکړي. نو نن د جمعې مبارک ورځ د مسلمانانو نن هم د استجابت ورځ ده او دغه حدیث مبارک چې ما تلاوت کړه د کې الله عز وجل مونږ او تاسو ته ډیر آسان عملونه د رسول الله په واسطه ښودلي دي او ډیر غټ اجرونه په دې کې پراته دي. الله عز وجل دې ما ته زما کورنۍ ته او تاسو ټولو مسلمانانو خویندو ورونو ته توفیق ورکړي. وصلی الله علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیه.